نن په دې دنیا کې ټول بالخصوص عموم بیا زمونږ په دې وطن کې بالخصوص ظلم ډېر شوی دی. کافران خو ډېر ظلم کوي، دا هغه ظلم د مسلمان سره کوي چې هغه د انسان د وینا نه هم خبره بار ده، لکه په غزه کې په مسلمانو چې کوم ظلم کېږي، ماشومانو سره کېږي، زنانو سره کېږي، بمباري پې کوي، کورونه یې تباه شو، دیوالونه پې راوغورځېدل، اوبه نشته، ډوډۍ نشته، او که څوک ورله رسد لیږي هم نه پرېږدي. دا ظلم ستا په دې ګاونډ کې په کشمیر کې د هندوستان ظالمان په کشمیري مسلمانانو څونه ظلم کوي. هغې ازادي غواړي، د هغې خپل حق ده چې غواړي ته څه کوي. ټوله دنیا کې قانون دا ده چې یو قوم اکثریت د یو ملک د بادشاه نه ازادي غواړي، اقوام متحده مداخلت وکړي، ریفرنډم پکې وکړي، که ویې ګټل ازادي. دا په افریقا کې شوي دي، په یورپ کې شوي دي، ازادي غواړي، دوی نه پرېږدي. هغې وایي موږ تاسو سره اوسېدل نه غواړو، موږ پاکستان سره اوسېدل غواړو. دوی بمباري پرې کوي، ولي یې، وجنې یې، نیسي یې، زنانو سره ظلمونه، ماشومانو سره ظلمونه. دا خو کافران دي چې مسلمانانو سره زیاتې کوي، ظلمونه کوي. تاسو ولیدل چې په عراق کې څونه ظلم وکړو دشمن امریکې. دی ویل ته ایټم بم دی او میزایل دی او موږ ته خطره ده او یهودیانو ته خطره ده. اوس خو د دې په تسلط کې دی هغه حکومت د صدام حسین خو یې ختم کړ، نو میزایل دی وسوښئ، هغه ایټم بم دی وسوښئ. څومره ظلم په لیبیا کې، څومره ظلم وکړو، دا په ټوله دنیا کې. لیکن دغه خو کافر دی، د مسلمان دشمن دی. موږ ته ګیله به څه وکړو؟ مسلمان چې په مسلمان نن کم ظلم کوي او زیاتې کوي، رور پر رور ظلم کوي چې وسې رسې. قسم دی زه حیران په دې پخوا به د یو نیکه اولاد په یو کور کې اوسېدل، د یو نیکه د پلار بچي نه، د نیکه نه، د قر نیکه اولاد په یو کور کې به اوسېدل. رور به د رور، تره زوی به د تره د زوی داسې و لکه د خپل سکه رور په شان دی. نن رور پر رور ظلم کوي چې وسې رسې ځمکه ترې نیسي، چې وسې رسې خپل حق وله نه ورکوي. نن پلار زوی سره ظلم کوي چې کم یو پوټی ولا لږ غوړ زوی وي هغې خوښي، او چې لږ سپور وي هغې بدي شي. نن زوی پلار او مور سره ظلم کوي چې پلار او مور یې خدمت کوي، پلار او مور دی بابا او بیبې، او چې خدمت ختم شي بس بیا په ښه سترګه ورته ګوري نه. دا نن یو رواج ګرځېدلی. ګاونډي خو پرېږده، ګاونډي سره د ځمکې ګاونډي، د ځمکې ګاونډي سره اور کې چې کم لږ زورور دی بل ته اور کې ولاړ، کله اوبه ورته بندوي، کله پوله ولوي، په یو طریقې تنګوي، بس تنګول. دا خو ظلم دی که نه؟ زیاتې دی. په ګاونډ کې داسې مې واورېدل چې په ګاونډ کې مسلمان د مسلمان سره ظلم، په خپل کوټه کې بره سوړې پرېږدي د بل مسلمان کور ته. هلکه دا خو زنانه دي، په کور کې به کله بېلوپټې زنانې، کله به میلمانه راشي، نو تا د خپلې کوټې نه ورته سوړې ویستې پردي، په دې به ته خېږې، ستا بچي به خېږي، ته به خېږې، او پردو زنانو ته ګورې. زورور یې؟ نه، زورور نه، زورور الله دی. دا ظلمونه نن انتهایی زیات شروع دي، لږ نه، ډېر ظلمونه شروع دي. رب العالمین فرمایي چې مه کوه. ګوره، ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون. دا مو چې الله غافل دی. ظالم چې څه کوي، که هغه مسلمان دی او هغه کافر دی، ظلم کوي، نو لا تحسبن الله غافلا، الله غافل مه ګڼه چې ګنې الله به د دې نه خبرېږي. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. خو زه مهلت ورکوم، د دنیا سدا معمولی ده، خیرت لی ساتم. هغه ورځ چې د خلکو سترګې به پکې، نظرونه به پکې کیری بیری بی، کیری بیری څه دومره هیبت او عذاب بی چې دا سترګې به بقې وازي، دا سترګه به راپولې هم نشي، بندولې به هم نشي. دا غیر ورځې ته ولې تاخیر ورکوم؟ پرېږده مین. الله د مظلوم مدد کوي، یاد ساته. او همیشه د مظلوم مدد کړی دی، او ظالم الله همیشه غرق کړی دی. مونږ خلک نه پوهېږو، مونږ د خپلو مټو زور ته ګورو،
مونږ د خپل ټوپک زور ته ګورو مونږ د خپل قومیت زور ته ګورو مونږ په دې خوشحالیږو چې مونږ راونیسو دا غریب رور دا مسلمان رور او چغې ته وباسو ځمکه ته ونیسو کور ته ونیسو لار کې تنګ کو په ګاونډ کې تنګ کو زیاتې ورسره وکړو تربور د تربور سره د ترزوی د ترزوی سره پرېږده ورشه وګورئ خلک دونه فریادونه کوي چې د حد نه وتې ما ورسره ښه سلوک کړی دی ما ورسره دا کړي دي ما ورسره دا کړي چې وس یې رسي ما ته ضرر رسوي دا نن شکایت دی دا ولې موږ دا دومره ظلم کوو دا زیاتې ولې موږ کوو خیرت نه منو الله نه منو الله نه ځان زورور حسابو فرعون په موسی علیه السلام او په بني اسرائیلو څومره ظلمونه وکړل څومره ظلمونه چې کله یې خوب ولیدو د خوب تعبیر والا ورته تعبیر ورکړه چې بني اسرائیلو کې ولک په پیدا کېږي تا نه به حکومت هلې هغه څه چل وکړه هغه وی چې بني اسرائیلو کې کم ماشوم پیدا کېږي هغه لاله وجنه اډر شو هغه زورور سړی طاقتمن سړی د دنیا زورور اډر شو بني اسرائیلو کې چې کم ماشوم به ګرځېده پولیس سیډي به ګرځېدل زنانه به په کورونو کې ګرځېدې زنانو ته خو پته لګي چې دا زنانه په امید کې دا دونه ټیم دی او دونه ټیم دی ماشومان به یې رانیول به یې حلالول د مور په مخ کې به وجل حلالول به د دې نه غټ ظلم بل نشي کېدی ماشوم څه ګناه کړی او دومره جاهل و قمقل و چې خوب دی ولید او په خوب کې ته دا معنی چې دا کار به کیږي ځکه خو ماشوم وجنې دا معنی چې دا کار دا ما خوب کې ولید د بني اسرائیلو یو کس په معنی حکومت علی بادشاهی به علی دا منې او هغې له صدباب کې ماشومان وجنې نو خوار شي چې الله کومه فیصله کړې ته یې منې کولی شي هغه فیصله نشي منې کولی ظلمونه یې وکړل په بني اسرائیلو باندې لرګي به یې پرې راوړل خشاکونه به یې پرې راوړل او ما په خپله ولیدل په مصر کې چې کوم احرامات د مصر دي سړی حیران شي د دنیا په عجوبو کې یو عجوبه ده غټ غټ کاڼي او د هغې نه بره یو احرام جوړول دا ټول کار یې د بني اسرائیلو نه اخیستی مړه کېدل به وي مړی که ښځو یې کار کړی دی ماشومانو یې کار کړی دی سړو یې کار کړی دی او ګنده کارونه چې کوم په دنیا کې ورته مونږ ګنده وایو لیټرین صفا کول ټټی صفا کول په پټو کې ډیرانونه خورول دی د دوی نه اخیستل کار به یې پرې کو نه پرېښودل دا هغه بني اسرائیلو چې کم د یعقوب علیه السلام د 12 اولادو بچیو دا هغه بني اسرائیلو چې یوسف علیه السلام مصر ته راغی الله ولا په مصر کې سلطنت او بادشاهي ورکړه او د هغه رونه بیا رالل 12 بچي د یعقوب علیه السلام او د هغې نه په مصر کې قوم آباد شو وی تاسو د باره راغلی خلک یې مونږ د مصر اصل خلک یو فرعون به وي او بیا چې کله موسی علیه السلام له الله پیغمبري ورکړه الله نبوت ورکړه راغی او دله دعوت ورکړه نو موسی علیه السلام سره څومره ظلمونه شروع کړل کبر به یې کو ډېر لوی متکبر ظالم پخوا به د بادشاهانو بنګړي اچول ما سره خو بنګړي دي په لاس کې موسی تا سره څه دي سپک لفظ به پیغمبر ته استعمال لیکن رب العالمین مهلت ورکړ هغې بني اسرائیلو به الله ته خوله نه وازه کړې چې د چا بچی راخلی او د هغه بچی د مور په مخ کې حلالی د پلار په مخ کې حلالی هغه بچی د خپل ورونو خویندو په مخ کې حلالی او وجنې اړنه به خیجي که به نه خیجي به خامخا خیجي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی حضور پاک فرمائی کہ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بین اللہ بینها و بین اللہ حجاب دا مظلوم دا آہنا ځان ساته ګورې دا ډېر زر الله ته رسېږي دا الله د دې په منځ کې پرده نشته حتی حضور پاک فرمایي په یو حدیث کې راځي چې لا ترد دعوت المظلوم د مظلوم خیره نه رد کېږي دا یو ټکی واوروس لا ترد دعوت المظلوم د مظلوم خیره نه رد کېږي ولو کان فاجرا ففجوره على نفسه کدی فاجر فاسق ګناهګار ولې نه دی دا غم قبلیږي
فجوره علی نفسه د چې کم فجور او کومه ګناه کړې ده د هغې وبال په هغه دی وبال یې په هغه دی هغه زه پوه شو هغه پوه شه خو که تا ته خیره وکړه نو دا م الله قبلوي دا به نه مړه دا خو بېلمازه دی مړه دا خو مونځ نه کوي مړه دا څه د به خدای څه ومني راشه د مری نه ونیسه او ښه ورغله وکړه او ښه ظلم ورباندې وکړه اتق دعوة المظلوم دا لا ترد دعوة المظلوم د مظلوم خیره نه قبلېږي ولو کان فاجرا ګناهګار ګناه کبیره فجور ګناه کبیره ولې نه کوي فجوره علی نفسه بلکې یو بل حدیث کې حضور پاک فرمایي اتقوا دعوة المظلوم وان کان کافرا په کافر به هم ظلم نه کوي بیا د کافر خپل اقسام دي هغه کافر چې ستا په ملک کې اوسېږي ذمې ورته مونږ وایو پاسپورټ باندې راغلی دی حکومت ولا امن ورکړی دی یا ذمې دي دلته اوسېږي زمونږ په دې وطن کې بلا هندوان او دا چوړیان عیسایان او سیکان اوسېږي د دې ملک ته څنګه باشنده دقه سیم د دې ملک باشندګان ملک ته اوسېږي هم په دې ملک کې اوسېږي ته ټیکس ورکې هم په دې ملک کې ټیکس ورکوي حکومت به ستا حفاظت کوي د هغې به هم کوي بذلوا اموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا مشهور حدیث دی وی دی جزیه ورکوي ټیکس ورکوي حکومت لا د دې فایده څه ده د دې مال وینه ستا د وینې په شان دی ده چې څنګه د مسلمان وینه حرامه ده د دم حرامه د ده مال ستا د مال په شانتی دی څنګه د مسلمان وال وهل ګناه ده هم ګناه ده څنګه ستا د وینې او د مال حفاظت حکومت کوي د دې به هم کوي دا هغه کافر چې تا سره ستا په ملک کې اوسېږي ستا د ملک قانون مني ټیکس ورکوي د دې ملک باشنده د پلار په نیکه یا د بار ملک ته راغلی دی ورسره پاسپورټ د حکومت امن ورکړی هغه حربیان چې تا سره کم کافر په جګړه دي او تا وینې تا ولي او چې تی وینې نو هغه سره بیا چې څه دی خوښه یې کوه اتقي حضور پاک فرمای اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب التم الله وی د دې مظلوم کافر او د خدای پاک په مینس کې د د خیرو اس پرده نشته نام قبلې ګوره ظلم دومره خطرناک شی هغې فرعون ظلم وکړه څه چلو شو د هغې څه هغه بچو د مور و پلار نه به څونه ازار وتی موسی علیه السلام سره ظلم زیاتې صاحب 6 لاک لخکر فرعون د هغه فرعون 6 لک لخکر خدای پاک په بحر قلزم کې د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو په مخ کې خدای هلاک او مردار کړل 6 لکه د خوله لري دقسې روان شو تی موسی علیه السلام او دی ورپسې شو تر د 6 لکو لخکرو موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته وایي چې ځای چې ځو دې ظالم نه بس هجرت کوو هجرت هم لکه څنګه چې رسول الله مبارک کړی په بعضې موقعو کې هجرت فرض هم ځای چې ځو الله حکم موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو روان شو دی ورپسې شو دته چې پته ولګېده چې دا خو ما نه ووتل دی ورپسې 6 لکو لښکر سره روان شو کم و بیش موسی علیه السلام ته قوم ورته وی لاره دې غلطه کړه په دریاب ورلې وی ما ته الله دا لار ښوولې ده حالانکې د اوچې لاره وه هغه د اوچې لار چې کوم ده هغې باندې برطانیې اوس سمندر دریاب جوړ کړی دی او د هغې د لاندې د هغې سمندر د لاندې یو سورنګ دی په هغې کې ګاډې ځي پورې د مصر نه اوړي وادي سینا ته 2 دریابونه یې جنګولي دي 2 دریابونه بحر قلزم دقه هلته ختمیږي هلته او یو 80 او یا میله اخواته بل دریاب سمندر شروع کېږي دقه ځای کې اوچه لاره وه چې موسی علیه السلام ته بلکل 80 میله اوچه لاره وه او موسی علیه السلام ته الله بله د دریاب لاره وښوله ورځپې قومو ته یې لاره دې غلطه کړه وایي ما ته الله دا ښوولې چې په هغه لار ورغې بحر قلزم دریاب لوی دریاب الله ته وی الله تا خو ما ته دا لاره ښوولې ده انا لمدرکون دغه دې راګیری الله فرمایي کله تا نشي را لاندې کول فلما تراءى الفئتان دی هغه ولیدل دونه را نږدې شو هغوی دی ونیول نو انا لمدرکون صاحب را لاندې کړو مونږ خو ګیرېږو ګیر شو ختم
یو خوا دریاب دی او بل خوا دشمن دی او 6 لکه دی او ټول وسله ورسره ده. الله وی کله هېڅ فکر مه کوه چې د ما مدد د سړي چې فکر ونه کړې.